بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په هغه ذات چې ډیر بهونکې مهربان زم تاسو روزا سمګری حتیب ظاهر شاه د خپل ټي وي پیج نه مخاطب قدرمندو د پښتنو تاریخ چې کوم دی دا څنګه د خیبر پختونخوا ته رالی بیا د افغانستان نه خیبر پختونخوا ته څنګه رالی په دغه بلک معمولی نظر اچو د نظر سره چې کوم دی موږ د یو اواز کو لر او بر یو پښتون نو دغه متعلق خو به هم موږ خبرې کوو دغه مشران سره ناستې دي دي نه چې کومې تاریخي خبرې او تاریخي خبرې به تاسو ږدو چې تاسو پوه شئ په دې خبرو باندې. سلیم خان اول درته خپل پروګرام کې ستړي مشي هرکلی مهرباني شي. اول خو تاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له ټیم راکو دغه ډیره زیاته مهرباني. زمونږ پښتنې سره لږې ډېرې دي تاسو نه چې د پښتون تاریخ دا خیبر پختونخوا ته څنګه راللې په کومه طریقه راللې د پښتنو لومړی باچا دلته څوک جي. بسم الله الرحمن الرحیم. یو خو عاطف جانه بچي ډېره مهرباني ستا چې تا په دې غونه لنډ تنګ وخت یو په خپلو مصروفیاتو کې موږ له وخت راکړه نو موږ ستاسو ډېر مشکور یو بلکې زموږ ټول خوازخیل قوم ستاسو ډېر مشکور دی. د دې ځای نه به زه به تاسو داسې ویم چې د دې پښتنو تاسو ته پته ده چې دا زمونږ مشر دې وخت کې به مونږ که یو نوم اخلو نو هغه به تاسو سیاسي نه ګڼئ هغه به غیر سیاسي ګڼئ چونکې زمونږ قوم کې ولی خان بابا تاسو ته پته ده چې یو ناموره هستي پاتې شوې ده. هغې نه چې به چا تپوس وکړه چې یاره ته د کوم ځای پښتون یې او څنګه یې نو هغه به ورته وایي چې زه 4.5 کاله زوړ پښتون یم او 4.5 کاله زړه ژبه. نو یو چې زه تاسو ته ووایم چې دا ژبه جوړه شوې نه لکه اردو هندي وغیره دا ژبې جوړې شوې دي او پښتو ژبه جوړه شوې نه ده. مشران داسې وایي په فینټسیز کیسو کې م اورو په دې زاړه تاریخونو کې چې دا د سلیمان علیه السلام په وخت کې لکه دا د دې پیریانو ژبه وه نو د سلیمان علیه السلام یو زوی نو هغه ته ووایي چې هغه به د دې د جمع جرګې کولو نو هغه سلیمان علیه السلام د هغه زوی د هغه نه دا ژبه وغوښته چې دا ما له راکړي. ژبې تقسیمېدې څنګه چې تا ته پته ده نو یو دا پښتون د هغه ځای نه شروع شو او دا ژبه هم شروع شو. بیا را روانه ده مثال خبره نور به پرېږدو دې کې ډېر بس اختلافات هم راځي نو لکه مین پوینټ ته به راشو چې قیس عبدالرشید چې کوم دی نو تاسو ته ښه پته ده زموږ د نبي علیه السلام په وخت کې چې کومه ټوله تاسو وایئ چې هغه نبي علیه السلام له یو ځای لاړل پښتانه لاړل او په یو ځای اسلام قبول کړه هغه د قیس عبدالرشید ټوله وه. بیا د قیس عبدالرشید وارو خالد بن ولید وغیره که نه دا ټول هغې سره جنګېدلي دي په کافرانو خلاف مسلمانانو سره د هغې نه بیا دیسو نبی علیه السلام نه پس دیسه ټرانسفر یو ځای بل ځای ته شفټینګ شروع شو دی کې پکې څه سپین جرمني داسې علاقو ورځئ نو ته تللي دي اسرائیلو ته هم پکې تللي خو چې کوم مینه پښتانه را روان نو سلطنت عثمانیه نوم چې تاسو اورېدلی دی چې په ټي وي الطغرل ډرامه هم د هغې کېدله په دغه سلطنت عثمانیه کې چې کوم دی نو بیا هم د قیس عبدالرشید په اولاد کې سربند چې کوم دی نو یو کسو سربند هلته په هغې کې خپل زوی زمن دا مخې ته کو او دوی وجنګېدل د یهودو خلافو په هغې دوران کې چې دا علاقې تقسیمېدلې نو د افغانستان نه سربند ته دا یو حکم میلو شو د هغه وخت مطابق چې ته لاړ شو افغانستان کې هم پښتانه دي او لکه خواره شی دا پښتانه هغه وخت کې تقریبا افغانستان کې داسې نو دا لکه ما ته ته وایي ډېر وخت خبره ده دا شمالي اتحادیان چې د افغانستان فارسیوان یا وغیره دا هغه وخت کې افغانستان ټولې ځای په ځای داسې پراته دوی لاړل پښتنو قبیلې ځان سره بوتلل دوی ځای په ځای باندې شو د هغې نه چې کوم دی نو دوی داسې کلي جوړ شو په د افغانستان کې بیا لکه په د افغانستان باچایۍ تېرې شوي دي خو سټیټس کو مملکت یې به وي که نه لکه داسې مستقل باچا چې وړومبی په افغانستان کم راغلی دی نو هغه د زمن زوی دی چې د هغه نوم دوست محمد خان د دې دوست محمد خان دا مومن چې ورته وایي مومن بابا دا د ورورو مشر یوسفزي چې تاسو په خپله یوسفزي یې دا ستاسو نیکه دا د هغه ورور دی د زمن اولاد دی دا بیا او اوس به محمدزو ته راشو نو محمدزي چې کوم دی نو دا د دوست محمد خان د اولاد نه شروع شو ټیک شوه. بیا د دوست محمد خان په حکم باندې د هغه رواره چې کوم دی نو سلطان محمد خان هغه چې کله دوست محمد خان کینګ آف افغانستان شو نو هغه په حکم باندې د خیبر پښتونخوا چې ورته مونږ وایو نو دې کې د پیښور چې مین کم پیښور دی نو د دې بادشاه سلطان محمد خان قایم شو نو دا محمدزي چې کوم دی نو دا سلطان محمد خان سره راغلی
دا راته هم وایي دا موږ چې د عثمانزو مشران د دې شاته څه تاریخ دی جی؟ د دې شاته دا تاریخ دی چې دې ځای کې زه یو خبره انټري کوم چې دا دورانیان کوم وایي تاسو به اورېدلي نو دا دورانیان محمد زیدي دا دوست محمد خان اولاد دی خو دې هلته هغه سره پاتې شوي نو بیا دې د دوراني در دوران تاسو ته پته ده چې دا خطاب ورکړی شوي دوی چې بیا هغې کوم راغلي دي او کوم جنګ یې دلته کړی دی نو هغه هغې سره بیا راغلي دي دوستو تاسو له دې ځای ته عثمانزو راځم عثمانزو جي چې داسې کار دی چې د دې سلطان محمد خان بذات خود کوم زوی دی ملک عثمان نو هغه چې څنګه علاقې بیا تقسیمېدلې نو هغه عثمانزو ته ملک عثمان راوستو او تقریبا د دې اتو کلو د تاریخ هم دا دی چې دا هم د هغې بچي دي دا ټول محمدزي په دې ډېره دي که نه نو دا څه هشت نګر چې ورته وایي نو دا اته کلي دي په دې ټول د هغې هم دا بچي او دا کېناستل خو بهرحال زه به بیا خپل نیکه ته راشم نو عثمانزی چې څه ته وایي نو دا ملک عثمان چې کوم نو هغه د دې قایم مقام او د دې هغه وخت یو اونر شو نو هغه عثمانزی نوم لکه د عثمان دا نوم مخکې راته هم د تاریخ لږ نظر واچو مختصر غونډه کې جی د هغې پورې خو زه تا ته رالم چې سلطان محمد خان خپل زوی ملک عثمان دلته راولېږي بیا د ملک عثمان نه پس ما سره دلته لیکلي دي ځکه ګورم نور خو یاد دي چې دوکه نه شو د هغې نه پس چې کوم دی نو د ملک عثمان لکه عثمانزی خو بس جوړه شوه علاقه شوه راللې د عثمانزو سره په دې کې د دې اولاد را روانو په دې کې موږ سره دلته قومونه دي شموزی او پریشخیل چې دام زمونږ هم د دې دام د ملک عثمان اولاد دي ټیک شوه باقي چې عثمانزو کوم پیران سیدان یا څه ډېره دي دا نور قومونه د بار نه بیا وروستو راغلي دي خو دا مین دي او د دې عثمانزو چې کوم جایداد دی د دې د درې مالکان دي درې قومه اوس به پرېږدو بیا به واپس د خپلو له راشو نو د ملک عثمان زوی چې و نو فتح خان د فتح خان نه زوی بیا چې دم یو جنګ کړی دی هغه وخت سره خپل یو نو دا ځکه بیا فتح خان هم دلته ویلي کېږي بلکې خپل نوم هم دی بیا شریف خان د زوی د شریف خان زوی بیا و خواص خان نو د خواص خان نه موږ ته خوازي خیل وایي او د هغې د وجې او دا شموزي چې ورته وایي نو دا شموز خان د خواص خان ورو نو لکه شموزي قوم شو خو بهرحال خوازي خیلو ته چې بیا راللو نو زموږ د خواص خان چې کوم بچي وو خوشحال خان سلمان خان مشال خان او مثال خبره که نه داسې خویداد خان دا ټول د اولاد دي د هغې اووه زامن دي مثال د هغې موږ بیا دا ټول خوازي خیل د هغې اولاد یو په دې خواص خان په زامنو کې د مشال خان زوی د مشال خان نه پس د عبیدالله خان زوی او د عبیدالله خان نه پس د سیف الله خان زوی چې د خوش قسمتۍ سره زمونږ نیکه راځي زمونږ او باچا خان دي چې تاسو ته پته ولي خان دي نو زمونږ هغه نیکه راځي نو هغې کې هغه یو جنګ کړی و بیا د بونیر کې د سیکانو خلاف مسلمانان ورته ریکویسټ کړی د خپله آرمي او خوازي خیل بوتلل نو هلته یې جنګ وکړو جنګ یې وګټو هغې ته یې غر څه په حواله کړل او بیا واپس راغی مجاهد دي جي بیا د دغې مجاهد چې کوم دی نو مثال خبره اوس په زه داسې ووایم چې تاریخ به هم تاسو ته وایم ټولو خوازي خیلو سره خو زه د خپلو کې به راشم بیا د هغه مونږ اوس مونږ چې زه تاسو سره ناست یم نو د هغه په سیف الله خان بیا څلور زامن دي شاپسن خان سمن خان بهرام خان یار محمد خان او حیدر خان پنځه زامن دی سمن خان خو بچي نو اولاد نو لکه نر اولاد نو د دې نورو شته دی اوس د دې شاپسن خان چې کوم دی نو کوم وسیو مونږ لکه نو هغه یو زه یم یو امداد خان چې تاسو ته پته کوم ځای کې چې مونږ د ګوجره کې پروګرام کوو حبیب الله خان د دې د پلار نوم چې دا ټول حشنغر یې پیژني نو دا شو امیرزیب خان دی شو دا ما تاسو ولی خان دی شو ولی خان دی زمونږ د شاپسن خان د رور اولاد نو دا مونږ د دې اولاد یو بارمن خان چې ما تاسو زما ترال ته چې مې وخت نو دا مونږ د شاپسن خان اولاد یو او د درور چې کوم دی بارام خان نو د هغه بارام خان یو زوی باچا خان بابا او یو عبدالغفار خان بابا نو بیا چې لاندې ته راشه باچا خان باندې پس ولی خان او غنی خان د هغې اولاد زوی که نه لالی خان عبدالعلي خان او بیا اسفندیار خان ایمل خان سنگین خان لونګین دا راته ووایي باچا خان به د اواز کول لر او بر یو پښتون دې اصل وجه څه ده جي
د دې اصل وجه مین عمده ده چې یو خو تاسو ته پته ده چې دا کې پی کې چې کوم زمونږ ده نو دا د پاکستان کیسه نو اوس دا مونږ دا نه وایو اوس یې مونږ منو چې دا اوس مونږ پاکستاني یو که نه دا په لیز غشتې شوی و یو ټایم کې او بیا د هغې لیز پوره شي او طریقې سره د دې اوبو د دې معدنیاتو لپاره پاکستان ته استعمالېدل نو دا د افغانستان یو ایریا وه دې ځای کې به زه تاسو له یو حواله درکړم تاسو ته به زه د انګلیش یو مووي زه تاسو ته یاد کړم ویې ګورئ چې د هغې نوم هم دی نارت ویسټ فرنټیر زمونږ د کم مخکې نوم و د دې صوبې نو هغه چې تاسو وګورئ نو هغې چې کم جنګ کوي نو هغې کې چې هغه انګریز کم ښی بارل پښتون خو یې پکې ویلن خولی دی مونږ ته خو هیرو ښکاري نو یو خو هغه دا خولی دي چې زه د پښتون نه تښتېدل یم په خپل یې پکې دا خولی یو چې هغه تاسو ته کومه ایریا بیانوي نو تاسو به هغه وخت کې پېښ شئ چې دا د افغانستان ایریا ده ټیک شوه که په مغولو په دور وګورئ نو هغه وخت کې هم د دې ځای نه افغانستان نه چې کوم مابد خان او دا هغوی سره جنګېدلې شیرشاه سوري وغیره او یو څو بل څه شي دا د کې پی کې دا بیل د انډیا نه بار حصه وه که د انډیا په تاریخ کې هم تاسو وګورئ نو په هغې کې هم تاسو ته کې پی کې په انډیا کې نه راځي دا به د افغانستان حصه وي ټیک شوه د هغې نه علاوه زه تاسو ته یو بل مثال در کوم چې دا څلورې کومې صوبې دي د دې ژبې بدلې دي په دې کې کوټه بلوچستان چې کوم دی نو هغه بارډر سره باونډري سره د افغانستان راځي نو د هغې باره کې زه مخکې ځکه نشم تللی چې دونه معلومات ما سره نشته خو څوک وایي چې دا لږ راشفټ شوي دي افغانستان څوک وایي چې دغه علاقه هم وه خو بهرحال زموږ علاقه چې ما تاسو یې لر او بر وایي نو دا لاندې دا کوزې علاقې وي ابره علاقې وي غرونه دي که نه افغانستان خو نو دا یو میداني علاقه وه دا کم جایدادونو باندې چې مونږ پراته نو دا د افغانستان جایداد دی لکه که دا مونږ کم راغلي یو د دې اوتمانزو یا چار چاپېر زمونږ کم جایدادونه پراته دي نو دا الریډي مونږ سره په دري د هغه ځای نه راغلي دي لکه دا د عیسه وه د افغانستان بیا هغسې تقسیم شوي دي که نه نو لر او بر چې کوم دی نو هغه به د دې دپاره وي چې لکه مونږ وروڼه یو خپل منځ کې بل یو خبره مشهوره د غني خان په باره کې چې هغوی اولاد چې کوم دی یو کسان وو هغې نه مړ شو دی بیا وبخوره دا معمولي غونډه کې تفصیل راکړئ جي د دې خو په یو پروګرام کې مې یو کوېسچن شوی و نو هغې کې مشال خان د دې دغه کړی د غني خان بابا نمسۍ چې کوم دی وضاحت یې کړی او ډېر ښه مو خواب هم زم درته وکړم چې مړ د دې نه نه صرف زخمي شوی و بس یو زمیندار سره د هغه مسله رالیله او بس هغه زمیندار خو هم بس تاسو ته پته ده چې نه پوهېدې قمقل هغه وخت سره چې خان دی بیا به څه کېږي خو بهرحال د هغه په سر باندې په کودال یا په بلچه باندې د هغه په دې سر ګزار کړی نو هغه د هغې نه هسپتال ته بوته زخمي شو خو زمونږ د دې قوم دا مشران چې کوم دي د کوم زمونږ چې نیکونه نو دوی غني خان له لاړل او ورته وویل چې یاره دا سړی یا خوځه و یا کور او یا څه کله که خپل وخت مطابق پښتو چې څه دغه و اوس خو شعور راغی نو هغه کوو او داسې نو پولیس هم راغلل غني خان چپ ناست و دوی ته یې غږ نه کوه پولیس هم راغی پولیس وایي چې راپورټ پرې کړو نو بس هغه تقار شو پولیس وایي یو زوی مې په هسپتال کې پروت دی بل زوی راغلی وایي په تاڼه کې چې لکه د هغه یو سوچ د هغه داسې یو لوی سوچ رحم هم و که نه او ویم بیا دې ټولو ته مونو چې لکه وورول چې لکه هم زما زوی دی دا زمیندار دی دا زما اولاد دی بس صرف دونه یې وکړله چې هغه زمیندار ته ووایي چې یاره ستا د دې تیار کم فصل دی د دې پیسې بلکې مشران داسې وایي چې هغه کم ځای کې کور هغه وخت کې چې غریبو خلکو کور نه شو اخیستی خو دې چې کم ځای ته ټرانسفر کړی شفټ کړی دی نو هغه ځای کې ولا کور هم وایي چې غني خان په خپل پیسو په دې اخیستی دی او دلې د هغې وخت مطابق پیسې هم ډېرې ورکړې چې بس بچې دا واخله خو انسان یم پښتون یم هسې نه مخې ته مې راشي وړه کې مې چې ته د خانه د غر اوچت شي اوس ګزار یا څه د باندې دا نه غواړم چې غني داسې کار نو د هغې د وجې هغه اوښکو او بیا فریدون خان خو هغه وخت کې هلک و فریدون خان دغه زوی د غني خان بابا بیا د هغې نه پس فریدون خان واده وکړو بیا بچې یې دي دا د مثال خبره زمونږ د یاد بیا هغه وفات شوی دی او خو لکه ډېر ناسته پاسته ورسره شوی بلکې زه خو خوشقسمته دا یم امداد خان هم دي تاسو به بیا تپوس کوئ چې مونږ ګورئ هغه کول کې راځو زمونږ نه مشران باچا خان سره مونږ غواړو ناسته مونږ سره کړې مینې را سره کړې غني خان سره ولي خان بابا سره نو دا زمونږ خوشقسمتي قدرمنو تاسو ورې د باچا خان چې کوم اولاد دی ورپسې چې کوم دی د خوځي هیلو خصوصا د خوځي هیلو مختصر غونډه کې تاریخ تاسو ته موږ مخې ته کېغوستو ورسره د پښتون هم د پښتون هغه شان په 400 کې تر اوسه پورې قایم دي کوم چې هغه مشران موږ له په یو بل انداز کې راکوي السلام علیکم د خوځي خیل بچي د دا خبره ذهن نشین کی ځان سره چې په هر میدان کې
که هغه سرکار سره وي څه مسله، که د هغه عوامو کې څه مسله وي، عوامي مسله وي، که د هغه خپله ذاتي څه مسله وي، نو دا یاد وساتئ چې هغه یوازې نه دی، 4,000-5,000 خوازیخیل د هغه سره ولاړ دي په هر وخت، په هر میدان، په هر موقع باندې. که هغه په خپل وطن پروت دی، په خپل کلي علاقه پروت دی، که هغه د صوبې نه بهر دی او که هغه د ملک نه بهر دی هم، نو هغه د دا یاد وساتي چې هغه یوازې نه دی. خوازیخیل نه صرف د اوتمانزو یو قوم، بلکې دې وخت کې یو تحریک، یو جرګه، یو موومنټ دی د خپل قوم د فلاح د بهبود دپاره